دا خلک له شاوخوا 500 کلونو راهیسې په دودیز ډول سره د جمعې په سهار د هرات ښار په همدې څنډه کې د بېلابېلو توکو د پلورلو لپاره سره راټولیږي. د پیرودونکو لپاره دا بازار په دې ښه دی چې د نورو ځایونو په پرتله د حیواناتو د پیر او پلور ترڅنګ یو شمېر توکي ارزانه او په کمه بیه پلورل کیږي. هر شی که مستبشین جاست هر څه دلته پیدا کیږي، له کفترې څخه نیولې بیا تر اسب یو شمېر نورو توکو پورې ټول ښه ارزانه دي. زه خپله اسوار یم او له همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوم. جمعه بازار د هرات له مشهورو بازارونو څخه دی او ډیری خلک د جمعې په ورځ همدې بازار ته راځي او له همدې لارې کوښښ کوي چې د کورنۍ ورځني لګښتونه پوره کړي او یو څه ګټه وکړي. د دې بازار کاروباریان وایي چې دلته ډیری خلک د وزګارتیا له کبله هم راځي او په همدې بازار کې کوښښ کوي چې د ځان لپاره یو کاروبار پیدا کړي. جمعه بازار ته د دې لپاره راځم چې ساعت مې تیر او یا هم کله مې کوم الوتونکی مرغه خوښ شي بیا یې اخلم. ډیری خلک د وزګارتیا له کبله هم راځي او غواړي چې د ځان لپاره یو کار دلته وګوري او که کار نه وي بس همدلته ګرځي او فکر یې سم وي. که ووایم جمعه بازار په 40 یا هم له 500 کلونو څخه زیات وخت کیږي. چاره جمعه جوړیږي. څو کله وړاندې جمعه بازار د هرات ښار په یوه بله سیمه کې و، اوس دلته دی. محمد نعیم له تیرو 9 کالو راهیسې په جمعه بازار کې الوتونکي مرغان او یو شمېر نور توکي پلوري. نوموړی وایي چې جمعه بازار کې ښه عاید لاسته راوړي او ډیری نورو خلکو کاروبارونه هم له دې کبله ښه شوي چې دی هغوی ته توکي په کمه بیه ورکوي او هغوی بیا د ګټې کولو په موخه په نورو کسانو پلوري. جمعه بازار چیزی است که همه عشق پرنده جمعه بازار د مینې ځای دی. دلته د رنګارنګ مرغانو غږونه تر غوږو کیږي. خلک له یو بل سره ویني. زه خپله اوس بیخي عادت شوی یم او له ماشومتوب څخه همدا د مرغانو کاروبار ترسره کوم او یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کوم. شکر کارونه مې ښه دي، هر څه مې په انصاف دي او ډیری نور خلک هم د همدې انصاف له کبله څه نه څه ګټه لاسته راوړي. دغه بازار ته راغلي یو شمېر کسان له حکومت څخه د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي چې په هیواد کې د وزګاره ځوانانو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. او نن راغلی یم جمعه بازار ته او نن چې دی د جمعه ورځ دی، ټول هفته کې مصرفتونه او بیکارۍ دي، بیخي رنج ډېر دي. همدا جمعه بازار که نه وي خو دا ځوانان ټوله مثال دا مسافرتونه او کشورونه پاک صفا ټوله تښتېدم. جمعه بازار ورځ دی راځو همدا شوق لرو. دا کفترې بعضې شوق لري، بعضې کنري دي، بعضې سایرې دي، ګلسرې دي، همدا شوق دی. دا بازار له شاوخوا 500 کلونو راهیسې د هرات ولایت په دغه څنډه پل مالان سیمه کې ترسره کیږي. په دغه بازار کې د رنګارنګ مرغانو ترڅنګ یو شمېر حیوانات او دغه راز ځینې نور توکي هم پلورل کیږي. د هرات ښار اوسیدونکي وایي چې له دې لارې د خپلو اولادونو لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. احسان الله کریمي، CMG، د هرات ولایت پل مالان سیمه.